یو سوچ چې پاتې دي مرغۍ د دې ښکار هم کیدی شي څنګه چې زه یم تنها دا چنار هم کیدی شي ضروري نه ده چې لازم دی بې وفا وي هغه د محبت نه ضروري بل څه کار هم کیدی شي په نه راتلو زه خپل ځان له جوازونه ګورم ورکړه مزله تسلي چې بیمار هم کیدی شي او که څه ممکن وي نو په قبر اعتراض دی زما ما پسې د دغې ځمکې ازار هم کیدی شي ما ته راګوره او چینار نه کړه چاپېر لاسونه ما سره ستا د مینې داسې اظهار هم کیدی شي او سلامونه ملګرو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یم ما سره خوا کې ناست نیازک خان دی او د کیمرې شاته راسره یاسر دی او وصال خان دی راغلي یو دلته کې سوات ته او سوات کې بیا د ګبینجبې په دې لاره باندې صحرا یو کلی دی هغې ته راغلي یو په منځ کې د سره خوږ ژبې شاعر دروند سړی مفتي اظهار الله هلال مفتي اظهار الله هلال که نه مفتي اظهار الله هلال صاحب راسره ناست دی موږ غوښتل چې دوی نه څه شعرونه ریکارډ کړو او دلته کې څه نور ملګري هم دي هغوی سره به وخت باندې خپرونه ریکارډ کوو نیازکه څنګه بالکل همداسې ده او دغه پروګرام به شروع کړو مفتي صاحب نه غواړو چې څه شعرونه ریکارډ کړو بس راځو سیده په سیده بس شعرونه نیغ په نیغه باندې شعرونه مفتي صاحب نه ډېره مننه نیازک لالا ستاسو او درمان لالا د یاسر د ټولو راغلو مېلمنو ډېره مننه چې ماله مو وخت راکړو ماله راغلی شعرونه وایم نورې خبرې نه کوم چې ستا په کتاب کې مینه ژوند د وفا سره ناره وه ستا په کتاب کې مینه ژوند د وفا سره ناره وه کمال به وشي که روا مې کړه دا سره ناره وه صبر ونه شو صبر ونه شو او بوسې مې ترېنه واخیستلې زړه مې په خیر شه نن یې وکړه په ما سره ناره وه مننه صبر ونه شو او بوسې مې ترېنه واخیستلې زړه مې په خیر شه نن یې وکړه په ما سره ناره وه د محبت جذبې به دلته په پرده کې ساتې دلته وي ناز کفر او دلته ادا سره ناره وه د محبت جذبې به دلته په پرده کې ساتې دلته وي ناز کفر او دلته ادا سره ناره وه او خوږې خبرې هم د یو سړي په برخه رسي موسیقي هم په چا روا شي په چا سره ناره وه او هلاله دغه د منبر او د محراب مسلې په میکده کې دا روا ناروا سره ناره وه مننه په زنه خال په مخ د زلفو الپلام وکړي په زنه خال په مخ د زلفو الپلام وکړي څه په اسانه مې د قتل انتظام وکړي او دلته چې خلک د ثواب کارونه کفر ګڼي محبتونه به څوک څنګه سریام وکړي مننه دلته چې خلک د ثواب کارونه کفر ګڼي محبتونه به څوک څنګه سریام وکړي جواب به څنګه وي انداز د جواب څنګه به وي چې یو حسین درته په سترګو کې سلام وکړي جواب به څنګه وي انداز د جواب څنګه به وي چې یو حسین درته په سترګو کې سلام وکړي پروردګاره روح مې واخله تږی شوی یمه جانان لزم چې بندوبست راله د جام وکړي او جدا جدا وي د شیخۍ او د شوخۍ ځایونه جدا جدا وي د شیخۍ او د شوخۍ ځایونه په میکده کې به څوک څه حلال حرام وکړي او تا ته بې لوزه سړی ووایي سور کفر وکړي که انتظار دی په وعدو سحر ماښام وکړي زه ورته وایم په الله الله موندی شي مینه هغه هنده وه د بوتانو ته رام رام وکړي او چې د بوسې د اخیستو د عبادت موقع وي هلال بدزوقه نه دی یاره چې ناکام وکړي مننه د لنډ بحر غزل دی چې مخ کړه نظر واړوه سم مې په شر واړوه یار ته رسېده غواړې خاورې په سر واړوه مننه یار ته رسېده غواړې خاورې په سر واړوه ژوند لکه فرهاد وکه نهر په غر واړوه پورې مې جانان وسي خدای خو مې زر واړوه غني دي په هر قدم خپې په هنر واړوه او ځکه نه هلاله زړه روغ په ګودر واړوه امن په چغو کولې ازادۍ سلګۍ امن په چغو کولې ازادۍ سلګۍ وطن وحشت نیو خطې لمرۍ سلګۍ او په ډک جهان کې ملکیت څلور څیزونه لرم زړه کوټه سوړن غرې وچه ډوډۍ سلګۍ مننه په ډک جهان کې ملکیت څلور څیزونه لرم زړه کوټه
سوړ نغری وچه ډوډۍ سلګۍ منزل به سوي اختتام به د مزل په سوي د ژوند په دشته خو روان یم سلګۍ سلګۍ او زه ستا مالک ته د مغرورې شکایت کومه ته پناه کېږه ته مې نه اورې سپوږمۍ سلګۍ زه ستا مالک ته د مغرورې شکایت کومه ته پناه کېږه ته مې نه اورې سپوږمۍ سلګۍ د پښتنو په خاوره مینه خلاصه یې دغه بهر اتڼ دی او راخیږي له ډولۍ سلګۍ مننه د پښتنو په خاوره مینه خلاصه یې دغه بهر اتڼ دی او راخیږي له ډولۍ سلګۍ د هوس تږي د عزت سودا په بیه اخلي د ښکاري وږي وږي سترګې د هوسۍ سلګۍ مننه د هوس تږي د عزت سودا په بیه اخلي د ښکاري وږي وږي سترګې د هوسۍ سلګۍ او عجیبه نه وه د بل درد محسوسولی شي څوک بیمار به زه وم او کولی به ابۍ سلګۍ ډېر ښه دی مننه عجیبه نه وه د بل درد محسوسولی شي څوک بیمار به زه وم او کولی به ابۍ سلګۍ او هلال ته وایه که اظهار ته یې خوله نه جوړېږي نو مینه نه مني خالي په خاموشۍ سلګۍ زمونږ درد محسوسول اسانو خو بعضې خلکو پسې زړونه نه او درمانه موږ هغه خوبونه لیدل هغه چې هېڅ تعبیرونه نه ارشاد مینه مې واخیسته ما ټوله دنیا واخیسته مینه مې واخیسته ما ټوله دنیا واخیسته نن مې څه ډېره مقدسه سودا واخیسته او له سر او ماله پسې تېر شومه کمال مې وکړو ما په ارزانه بیه ګرانه ادا واخیسته له سر او ماله پسې تېر شومه کمال مې وکړو ما په ارزانه بیه ګرانه ادا واخیسته او زه به د زړه ساتم یوه شپه به نهره وکم تا پرون یاده لوپټه کړه نو ما واخیسته او زه به د زړه ساتم یوه شپه به نهره وکم تا پرون یاده لوپټه کړه نو ما واخیسته او که څوک مې اوس ناکامي غواړي نو ناکامه به شي په تور ماښام مې د مورجانې دعا واخیسته او ګوره درمان لالا ګوره په ځان خود اعتماده شوم مزل مې وکړو ګوره په ځان خود اعتماده شوم مزل مې وکړو چې خپله ماته حوصله مې په شا واخیسته او لاره د ژوند توره تیاره ده او څوک هېڅ نه ویني خو ما پرې تګله له کتابه رڼا واخیسته ټوله دنیا یې یادوي سره ننګي خالونه سکو پر وشو که نامه یې ملا واخیسته مننه ټوله دنیا یې یادوي سره اننګي خالونه سکو پر وشو که نامه یې ملا واخیسته او ښایي ونه کړه خو زه پوهه شوم اقرار یې ګڼم ښایي ونه کړه خو زه پوهه شوم اقرار یې ګڼم د خاموشۍ نه مې معنه د حیا واخیسته او مننه مقته ده چې و د غرور په بام ولاړې د منلو نه ده څنګه بوسه درنه هلال په رضا واخیسته ډېره مننه بس دی یو کلام غزل ووایه ها سوات والا یاسر خان په غوښتنه دغه غزل ده چې تا او ستا خندا جنت ما له تا او ستا جنت سوات دی او ستا غېږه ده دا جنت او دا جنت وګوره جو یو جنت وخانده جو بیا جنت زه په دروازه ولاړ ستا هره ادا جنت ما له د ساقي مینه تا له د ملا جنت ما له د ساقي مینه تا له د ملا جنت کور د ښایستونو دی ټوله پښتونخوا جنت او تورو پکې تنګ کړمه اورې که په ما جنت ځان هلال ته وبخه غواړي په رښتیا جنت یو په یاد دغسې نورو مو وایه راته که نه په یادو راړو کې دی خیر دی اندازه یې داسې جوړه ده چې بس مري دا سړی لکه چې ستا د تلو نه پس مري اندازه یې داسې جوړه ده چې بس مري دا سړی لکه چې ستا د تلو نه پس مري دا خو زما نه هېر شوی خیر دی مشکل نه ده رګېداړه کا لکه ساز غږ لکه سور غږ لکه شات غږ څومره خوږ وي د امید د ملاقات غږ او بعضې وخت کې به رښتیا ورته حیران شي د ژوندي سړي به واورې د وفات غږ
تویوي ډکې مټکې د شرابونو چې پرې لګي د حرمت د یو آیات غږ او ستا په غږ کې الله ټول خواږه راټول کړه د انجیل غږ د زبور غږ د تورات غږ او زه پابند د رب اواز کړم د مینې تا ته نه کوي ستا لات او ستا منات غږ او خیال مې سیل د چا د مخ د جنت وکړي چې په ما هلاله ولګي د سوات غږ دغسې په یاد راته نور مو وایه اندازه یې داسې جوړه ده چې بس مري دا سړی لکه چې ستا د تلو نه پس مري فلسفه څه ده چې دوه مقابل نه مري عجیبه نه ده چې جنګ وشي ولس مري فلسفه څه ده چې دوه مقابل نه مري عجیبه نه ده چې جنګ وشي ولس مري ستا غرور دی د ښایست په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري ستا غرور دی د ښایست په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري دا په شمار نه دی یوسف له تا نه کم و په ښایست په لمحه کې نه هلس مري دا په شمار نه دی یوسف له تا نه کم و په ښایست په لمحه کې نه هلس مري او د دې پیر سره چې کښېنې زړه به ورکړي د دې پیر په مجالسو کې هوس مري او د هلال نامه هم ما اخله پوهېږي ورته وایه بس په تا پسې یو کس مري ووایه په یاد دغسې نور ووایه د ښکلې مخ به دې له ورایه ننداره وکړمه که خدای کوله ستا په زلفو کې به شپه وکړمه او په ما دې لوبې وکړي اوف به قدرې ونه کړمه خو ستا په سر به د دنیا سره لانجه وکړمه په ما دې لوبې وکړي اوف به قدرې ونه کړمه خو ستا په سر به د دنیا سره لانجه وکړمه زه خو مفتي یم تفسیر د مخ کولی شمه په یو نظر به دې د سترګو ترجمه وکړمه مننه زه خو مفتي یم تفسیر د مخ کولی شمه په یو نظر به دې د سترګو ترجمه وکړمه اول به خدای له لږې منډې ترړې ووهمه بیا به د یار په قدمونو کې سجده وکړمه زما یقین دی چې زما به شي قبول به مې کي چې یار په څه خوشحالېده زه به هغه وکمه او هلاله ټوله پښتونخوا به پسې ولیکمه لاس مې خالي دي خو خبره به درنه وکمه ډېر ښه دی یار ډېره مننه لاس مې خالي دي خو خبره به درنه وکمه هلاله ټوله پښتونخوا به پسې ولیکمه لاس مې خالي دي خو خبره به درنه وکمه یا په خپلو سترګو ما لیدلي دي هورې دوزخونو کې هم شتون لري او زار دې د سرو سپینو اننګو نشم خدای خو په رنګونو کې هم شتون لري ډېر ښه نه مستې هورې شرابونه نه سینګار الله نه مستې هورې شرابونه نه سینګار الله یار درنه غواړم او غواړم یې په جار الله زه به تر کومې کوم دومره انتظار الله نور به تر څو کوم دا د ګوتو شمار الله او دا چې په مینه یې هر کس له سره تیر وینمه چې هغه ښکلی به وي څومره مزیدار الله دا چې په مینه یې هر کس له سره تیر وینمه چې هغه ښکلی به وي څومره مزیدار الله او د خوشحالو د ژوند قاتل د خوب قاتل یو بشر د زړه مرهم د زړه ټکور د زړه قرار الله د خوشحالو د ژوند قاتل د خوب قاتل یو بشر د زړه مرهم د زړه ټکور د زړه قرار الله او زه ژوند پرست یم دعا مې دې د خولې نه وځي زما د زړه دې چاته ونه شي ازار الله زه ژوند پرست یم دعا مې دې له خولې نه وځي زما له زړه دې چاته ونه شي ازار الله او هغه زما نه مودې وشوې لرې لرې اوسي د چا دپاره چې راځمه په دې لار الله هغه زما نه مودې وشوې لرې لرې اوسي د چا دپاره چې راځمه په دې لار الله او شپه وه چې زه نه وم نو وایه که نه څوک دې غوښته شپه وه چې زه نه وم نو وایه که نه څوک دې غوښته هلاله څنګه دې ویل چې ماله یار الله ډېره مننه مفتي صاحب ډېر خواږه خواږه شعرونه دې راته وویل ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه او ستاسو د شعرونو او د هر څه نه علاوه ستاسو په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم خدای مو بیا بیا راوله ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو مفتي اظهار الله هلال صاحب هم واورېد او د هغه د شعرونو نه هم بلا خوند اخیستې وي درمان را سره ترڅنګ دی نو د ډاکټر اسرار صاحب په دغه یو دوه شعرو به په مخه ښه واخلمه ډاکټر اسرار صاحب وایي چې خپل زړه زما سره صلاح نه کوي هغه کوي چې څه دنیا نه کوي بنجارې شوم خو د نغمو سندرو ګرځمه څوک رانه سودا نه کوي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرشل ډېر خیال ساتي الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله
پامان